دا ټول د ورزش په برخه کې د یو اغیزمن ګام پورته کولو په موخه راټول شوي ترڅو په کندز ولایت کې د یو معیاري ورزشي کلب پرانیسته وکړي. دا کلب د کندز ولایت د یو ځوان لخوا جوړ شوی چې شاوخوا 500,000 افغانی لګښت پرې راغلی دی. وقتی که ورزشکاری که داخل رنگ آماده نباشن، وقتی داخل رنگ میرن باز از خود یک نابلدی نشان میده. ما از خاطر همین رنگ ساختیم، کمپ ساختیم که بچهای ما در رنگ آمادگی داشته باشن تا بتونن که در مسابقات ملی و بین المللی دستاورد خوبی در ولایت کندز افتخار ببخشن. له دې سره په دغه ولایت کې ورزشکاران د یاد ورزشي کلب په جوړېدو خوښ دي او وایي دا به دوی ته د دې فرصت ورکړي ترڅو کورنیو بهرنیو سیالیو کې لا ښه وځلیږي. ډېر خوشحاله سو چې داسې کلبونه ډېر سي ځکه چې موږ ورزشکارانو ته ډېره ښه زمینه مساعده کېږي چې موږ ډېر ښه تمرین وسو کړی. او د ما لنډ پیام دا ده چې کوم ورونه چې هغوی ورزش نه کوي ورزش ته یې مخ راوړي تر څو چې مخدره موادونه جلوګیري وسي. ورته مهال بیا د کندز ولایت د سپورټ او بدني روزنې ریاست مسوولین د کلب د مالک هڅې د دا کلب د جوړېدو په برخه کې ستایي او دا د ورزش په برخه کې یو پیاوړی ګام یادوي. چې موږ دا رقم برنامې یا داسې کلبونو پرانیست غونډې په یو مثبت فعال نیسو او امیدوار یو چې انشاءالله دلته به ډېر ښه ځوانان وروزل شي، ډېر قهرمانان به وروزل شي. همدارنګه د خپل د کندز ولس نه خصوصا د تاجرانو نه موږ دا غوښتنه ده چې د تل په څېر موږ د ورزشکارانو تر څنګ ودرېږي. غیږ نیونه، رسۍ کشول او کیک بوکسینګ هغه لوبې دي چې وروستیو کلونو کې د ټول کندز په کچه د پرمختګ چټک پړاوونه وهلي او لا ورځ تر بلې یا د لوبې د پرمختګ په حال کې دي.